السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو الله مې خوشحال روغ رمټ ولره. الله جل جلاله دې وکړي تر دې وخته پورې ټول روغ صحت ولري. محترمینو، نن د ټونر طریقه درته ښیم په دې ویډیو کې چې دا اوس روانه ده، چې د چا د ټونر طریقه نه وي زده انشاءالله په دې کې به ډیره ښایسته طریقه وي. او محترمینو، بیا په بله ویډیو کې د عربي ټونر طریقه هم درته ښیم. که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل در اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل یا ژنګولي علامت ووهئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې در تاسو پورې په ښه صحیح طریقه او ژر در ورسیږي. محترمینو، راځو د ویډیو د شروع کولو په لور باندې ایډابډیشن را خلاصومه. ایډابډیشن چې مې را خلاص کړي، اوس په دې ځای کې زه ریکارډ شروع کوم. اوکې، اوس به په دې ځای کې زه یو څه ریکارډ وکړم، بیا به هغه ته ټون ورکوو. هغه ټونر څخه به بیا موږ پیدا اخلو انشاءالله. دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه. محترمینو، اوس ودې ته ټون ورکوم، دا ریکارډ درومه. اوس خو کوم ریکارډ چې ما کړی دی هغه نات هغه پر دا اندازه باندې دی. اوس ورځم افیکټس ته ټونر راپورته کوم. ټونر چې مې راپورته کوي په دې کې اوس دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا ګوره دا اوس ساده دی در اوسه پورې، موږ پر دې باندې ټون نه دی ریله کړی، د ټون طریقه به پر دې باندې برابر وو. محترمینو، یو دغه بټن ده چې دغه مخامخ تاسو ته ښکاري، دا به پول کړي. نو په دې کې ګوره پر صفر چې ودروئ دا پول ټون سلو، چې بیا یې لږ کمولی هم سي، 1 2 3 در څلور پورې کمولی سي. در څلور پورې د ټون اواز په نات کې معلومیږي. که چیرې در څلور کم سي بیا په دې کې د نات اواز نه، د ټون اواز په نات کې بیا نه معلومیږي. نو موږ یې اوس پر پره باندې درو. او بل دا بټن چې و چې دلته دا ښکاره سي، ګوره دا سپینې سپینې لیکې کې رالی. نو په دې کې اوس ټون پر ایله کوم. چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه، دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه. زما په خیال دغه به پرده یي، نو پرده پر دغه اندازه باندې برابره سوله. ګوره دلته په دې کې راله. نو دلته ګوره دا پر دغه حال باندې مه ښوروئ. که چیرې پر دې باندې ودروئ هم صحیح ده. پر دې باندې پر دغه باندې په اکثره خوږو اوازو کې چې هغه بم اواز ورته وایي، د بم اواز کې اکثره کې دغه ښه خوند کوي. نو زما اواز بم دی، زه په دې کې راولم. دا بټن به په اوس پر 50 ولاړه ده، زه پر 60 دروم. صحیح سو، دا اوس پر 60 باندې ودرېدل. او اوس په دې کې یو دا دی، دا ځای دا اوس پر اواز ته ورکوي، اواز یو قسم پر ورکوي، خو زه زما اواز ته پر نه ورکوم. اوس ورته ګورئ. دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه، دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه، دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه، دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه. هلته تاسې ورته ګورئ چې مخ ته ولاړ سي، چې دور یې مخ ته بوځي اواز یې برابر راسي، چې شاته یې بوځي په اواز کې فرق راسي، په اواز کې خرابي راسي. نو اوس ته ورته ګوره. دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه،
دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا. اوس په دې کې زموږ اواز برابر رالی پر دا ځای باندې او پاتې سو دا بټن چې ده که ته چیرې خپل اواز نری کول غواړې نری کوې بیا په دې باندې اواز هم نری کولی سې ورته ګوره دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه دا مدینه چې ښایسته ده. په دې کې ته خپل اواز نری کولی سې اواز ډبل کولی سې په دغه بټن باندې نو دا د دې بټنې دا کار دی. په نور بټونو باندې چې کار نه ولرل سي نور ډېر ښایسته په سیټینګ کې برابر دی خو یو بل ترتیب هم سته که چیرې بیا وخت راته پیدا سو هغه طریقه هم درته ښیم خو اوس فلحاله دغه ترتیب چې دی دغه یې بس ښه ترتیب دی پر دغه اندازه باندې دغه اوس موږ بندوو ځکه زه خپل اواز نری کول نه غواړم زه خپل اواز پر خپل حال باندې درول غواړم نو دا اوس ټون برابر سولو باره به د اپلی بټن باندې وویل سي اپلی دې ته اوس ټون ورکول سول د ټون مشکلات اوس دلته په دې کې نسته وایه وره دا د چا لرویه دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه. په یوه ځای کې مې لا فکر پاته سولو چې هغه دا ټون به موږ ته څنګه معلومیږي چې ایا دا پرده ده که نه ده اوس هغه اسانه طریقه درته ښیم بیرته راځمه کنټرول زیډ وهم کنټرول زیډ بټن ما ښوولی دی په ډاب اډیشن 3 په درس کې که چیرې چا کتلی وي خو صحیح ده که نه وي کتلي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به انشاءالله هغه لینک هم درته کښېږدم کنټرول زیډ اوس د دې څه ټون بیرته واوښتی بیرته ورځم ټون راخم دا بټن دا چې دی ووله داسې بند دی کل اوس ټون وګوره دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه اوس ټون د دې څخه ووتی ته ورته ګوره زه بټن وهمه بیرته ټون ورته راځي چې بټن ولګوم زرغونه او چې بټن بنده کړم بیرته ټون ځینې ځي دا مدینه چې ښایسته ده دا د چا لرویه دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه دا ټول جهان چې ننداره ده دا د چا لرویه دا مدینه چې انشاءالله په دې باندې به مې هم سر خلاص سوی وي یو ترتیب بیا وروسته درته ښیم د دې ویډیو پسې به انشاءالله هغه ویډیو درته وکړمه دا بعض ملګري خپل اوازونه داسې جوړول غواړي لکه دا اوس عربي کورسان چې ورکول کېږي عربي ترتیباتو کې د هغو سره هغه پلګینان نه وي چې دوی په هغه کې کار وکړي او دوی هغه رقم خپل اواز جوړ کړي نو هغه طریقه په دا ټونر کې درته ښیم او په روانو ویډیو کې به انشاءالله درته وښیم دغه ټونر به زه اپلی کړم دا اوس پر دې باندې ولګېدی دا ویډیو هم پر دغه ځای باندې بسومه د روان ویډیو دپاره به انشاءالله هغه ترتیبات به درته وښیم چې په هغه کې د عربي ټون کومه طریقه ده دا یو او دویم به دا درته وښیم چې موږ هغه عربي کورس ماډل کورس رقم موږ څنګه ودې ته ټون ورکو او دغه اواز موږ څنګه کورس رقم جوړ کړو دا به هم درته وښیم دا د ټون د لارې دواړه درته ښیم انشاءالله